سم غیازه خورا خوله درماته کم څه رقم بس سم السلام علیکم وعلیکم السلام مسي ورور خير بخير طبخت بخير يجولي بخير طبخت بخير سلام اي صاحب لك څوک ستا ورسره هو داخل کې څوک شته منتظر دي خلک هو منتظر دي مرګي ورته کین او صبر ورته وکړو ان شاء الله تعالی صبر به خود ورته وکړو څه حالا والله څه کیسې دي فیسبوک کې څه خبرې دي خو الحمدلله تا څه حالت ښه یې او خدای دې نشي ناراسته خیر بیخي د خدای فضل ته ښه یې په خیر راورسېدلې والله خیر دې نصیب شه خدای دې وساتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دا څنګه ښه دې موږ دې بندې سردي خو والله ما شاء الله ښه پارکونه ښه جیان خو پکې را جوړ سولو یعنې موږ کټواز خو ورور ځانه ښې مزې پکې وکړې ښه ځای راته جوړ سو والله ښه خوندور ځای سو وینې یې که نه وینې بندې سردي و نو بندې سرده له کومه د تاسو سوله یا بندې سرده خو موږ د کټواز ده د تاسو د کټواز و د شورنې ده بندې سرده د موږ د غزني ده یا د غزني نه ده وروره تل ځانه مه غږېږه دا د بندې سرده چې ده دا پکتیکا پورې مربوط ده پکتیکا پورې اړه لري د پکتیکا ځای دی پکتیکا خاوره ده نو دومره سرمایه ګزاري مې پکې کړي دي دومره کارونه مې پکې کړي دي نو پکې لګیا یو سره اوس هم لا لګیا یو ته یو سمه پوښتنه وکړه بندې سرده د موږ د غزني ده اوبه یې زموږ طرف ته راځي زموږ د سیمې زموږ د خلکو د بندې سرده اوبه خو شرط نه دي قربان اوبه خو شرط نه دي خو داسې یار ته ورته وګوره چې دا بندې سرده اوس جوړه کړې چا ده یعنې موږ کټوازیانو جوړه کړې که نه ده جوړه کړې شرط یې له کومه اوبه نه دا شرط یې د کټواز یا پکتیکا شته دا فیسبوکونه ته وګوره خو سر څوک پوسټ کوي وروره بندې سرده د پکتیکا ولایت مربوط یعنې پکتیکا ولایت خاوره په پوسټ باندې خې څوک نشي د ځان کولی پوسټ باندې خې نه کټوازی دی کټواز کولی شي او نه یې پکتیکاوال د پکتیکا کولی شي نو ولې نشي کولی سرمایه داره نه دي ښه پیسه داره نه دي ښه د پیسو خلک نه دي دا اوس یې دومره مصارفونه کړي دا دومره پیسې یې مصرف کړي دي نو دا ولې نه د پکتیکا د څه وجې به نه وي که یو پیسه پورې خو اړه نه لري دا د موږ په ساحه کې د موږ په ځمکه کې د موږ په حریم کې دغه بندې سرده او په هغه پیسو پورې خو اړه نه لري چې یعنې پیسې دغه بندې سرده د تاسو مربوط کی دا د موږ مربوط ده د موږ مربوط به یي د موږ به یي او بیا به هم د موږ یي بیا به هم د موږ یي نه چاته ورپرېښوی سو نه ورپرېږدو تاسې نه په پوسټو د ځان کولی شي او نه په خبرو د ځان کولی شي په هره لارې موږ د ځان کولی شو د موږ ده د موږ به یي نه په پانګونه د ځان کولی شي بندې سرده د موږ ده یا بندې سرده قربان د تاسې نه ده که ورور راسره په هره لار چې راسره معلوموي د سره معلوموي خوراک هم دومره پکې څه کېږي دا ګز دا میدان ته خو دغه را باندې کوي چې ټول بندې سردې بند کړو نه هم صحیح بندولی یا دا د مومن لار دا بندې سرده د موږ دا خاوره د موږ دا ولې نشو بندې کولی درې سم غیازه کورا به د خدای در ماته دا خبره خو دا خبرې مه کوه ولې ورته کورا ته مه که دا خبرې مه که کورا دا سرده چې موږ د ولاکو کورا کله ما چې دا یو کار مزه ځکه کورا پرېږدو اوبه یې موږ ته راځي تاسې نه راپرېږدو د دیوال درته وګو بیخي به راپرېږدو نه سم غیازه کورا خوله در ماته کړم څه رقم بس څه کیسه ده وخوانه کېنه کې دلته کې څه کوي څه وایي منه ده څه خبره ده له خدا وډارېږي خبر څه شی ده راغلي څه شی ته یاست جنجال هم خو څه شی ده څه کیسه ده سره موږ راغلي هغه صاحب ته انتظار یو موږ وایي دا بندې سرده د موږ ده دی وایه د موږ ته دلته یارې لاله ته دلته کېنه ته یارې دلته کېنه دا لمون قرآن درته نیسم و ټولو ځوانانو د افغانستان ته دغه یې مه کوه دغه بدبختي له منځه یوسئ سرده د ټول افغانستان د افغانستان هره لویشته ځمکه د موږ ټولو د افغانانو ټولو افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور د افغانستان د ټولو ګډ کور د لالیه که سرده د پکتیکا ده که د غزني ده د ټولو ګډه ده بدبختي مه کوئ کرکې مه کوئ نفرتونه مه کوئ دغه خبرې دغه الفاظ دغه فکرونه په میراث باندې و دا نورو ته پاتې کېږي و دا ماشومانو ته
پکتیکا د ما کور ده، غزنی د تا کور ده، د ټولو افغانانو افغانستان ګډ کور ده. دغه ژبنی تعصب، دغه قومي تعصب، دغه سیمه ییز تعصب دا مه کوئ. پکتیکا ده که غزنی ده که پنجشیر ده که لوګر ده که پروان ده که کاپیسا ده، د افغانستان 34 ولایتونه د موږ تاسې د ټولو سره مشترک کور ده. ګډ ارزښتونه لرو، دا د موږ ملي ارزښتونه دي. په دې بدبختۍ باندې ځان مخته کوئ. قرآن که تا ته غزنی در خبر یې، قرآن که ده ته پکتیکا ور خبره یې، وسړیه دغه یې مه کوئ. سردا د موږ د تاسې د ټول وطن ښایست دی، د ټول وطن ښکلا ده. زه له دې جا خوښه یم و پنجشیر ته، ولې خو پنجشیر ښایسته ځای ده. نو ښه هغه ما ته ولې نه وایسته مه راځه دا خو د موږ پنجشیر ده. زه له دې جا خوښه یم و کونړ ته، و په دغه ته دغه څه ورته وایي هغه دورې بامیان ورته. ښه سید هغه ولې موږ ته نه وایي؟ افغانانو د موږ تاسې افغانستان ګډ کور ده چې د افغانستان هره لویس مځکه او بادېږي. د موږ د تاسې د ټولو لپاره باید معنا د خوشحالي خبرې موږ تاسې ټول ورباندې خوشحاله سو. یره دې جارېږم، سر دې جارېږم، دغه کار مه کوئ، دغه کار مه کوئ لالیه. احساساتي کېږئ مه، خدای پاک دې ښه درسره وکړي. یا دغه مه ورکړئ غېږه یو بل ته غېږه ورکړئ. افغانستان د موږ ګډ کور ده، افغانستان د موږ ګډ کور ده، افغانستان د موږ ګډ کور ده. الله پاک دې موږ په زړونو کې مینه، محبت، وروري او اخلاص پیدا کړي. زنده‌باد افغانستان. قربانم سم، قربانم سم. خدای دې له دواړو سره ښه وکړي. خیر اوسې چې موږ ته د نصیحت وکړو، موږ ته دې توصیه راکړه، موږ دې سره خو جوړ کړلو، که نه موږ ډېر احساساتي سوي ولو، ډېر ولو. الله دې عزت وکړه، خدای دې خوشحاله وکړه. خوا مه بدوئ وسړه، دا کرکه ده، دا نفرت ده. ته د ما لرې نه یې، ته د ما دا ملي شتمني ده د ټولو ګډه. خیر خو دغه خبره بلکل خو دلته ده مربوط کړی یم په ځان. یا مې مربوط ده، دا د ټول افغانستان ده، د ټول افغانستان ده. د افغانستان هر معدن، د افغانستان هره ښکلا، د افغانستان هره ښایست، دا د ټول افغانستان، د ټول افغانانو ګډ. الله دې ښه درسره وکړي، خدای دې خوشحاله کړي. جنجال مه کوئ، حاجي صاحب راځي. ښه غریب خلک یو وسړیه، ته په خپله په دلته په یو کار پسې راغلی یې، دی به په یو کار پسې راغلی. د بېګا په کور کې نه لرو، موږ سردا ګټو. سردا د غزني ده، سردا د پکتیکا ده، د افغانستان ده. سردا د افغانستان ده، بالکل. و دغسې خدای دې ښه درسره وکړي، الله دې اجر درکړي. خدای دې ښه درسره وکړي.